ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان د خراب وضعیت د سمولو یوازینۍ لاره ملي اجماع ده. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې ملي اجماع او د یو بل منلو ته افغانان سخته اړتیا لري او د دغې وضعیت څخه د ژغورنو یوازینۍ لاره هم ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې وویل چې په زور د واک نیول اسانه وي خو ساتل یې خورا ګران کار وي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې وویل چې هغه ساتل او تحکیم ډیر زور غواړي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې د هیواد اوسنی وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي غني د ملي لومړۍ پر ماښام د خپل فیسبوک باندې غږیز پیغام کې د کابل، کندوز او مزار شریف وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د ده په خبره له همداسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان ته مرګ ژوبله اوړي بل څه نتیجه نشي لرلی. نوموړي متل یاد کړی چې څوک بل چاته څا کندي کوهی کندي نو اکثر خپله پکې پرېوځي. او بیا یې وویل چې په همدې توګه د چاودنو او ځانمرګو بریدونو په ښوونځیو کې روزل خلک بیا د خپلو ښوونکو پر وړاندې کاریږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.